سلامونه دوستانو د اړوینو کورس په پښتو ژبه درېیمه ویډیو ته ښه راغلاست. موږ په نننۍ ویډیو کې د اړوینو IDE په اړه غږیږو یا هماغه انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ په اړه. نو په لاندو جملو کې به داسې وایو چې دغه IDE چې دا زموږ د اړوینو بورډ او د کمپیوټر ترمنځ پل دی. صحیح ده؟ هر هغه کمانډونه او کارونه چې موږ غواړو د اړوینو بورډ ته ورکو هغه څنګه کوو په IDE کې مونږ لیکو د C++ په واسطه او د هغه څخه وروسته مونږ څنګه کوو بورډ ته اپلوډ کوو. نو د دې لپاره چې اړوینو IDE څنګه انسټال کوو راځئ له مونږ سره پاتې شئ. له هر څه له مخه مونږ باید ولاړ شو چېرته ګوګل کروم ته. صحیح ده؟ په ګوګل کروم کې باید مونږ څه ولیکو چې هر کله چې ولاړو ګوګل کروم ته هغلته باید مونږ ولیکو چې اړوینو صحیح ده د اړوینو څخه وروسته دغه مونږ ته د اړوینو آفیشل ویب سایټ اوپن کیږي چې په هغه کې مونږ څه لرو. که چېرې تاسو وګورئ مونږ لرو چې اړوینو هوم ده، سافټویر ده، اړوینو IDE او داسې نور. نو سافټویر اړوینو IDE او داسې نور دی. صحیح ده چې په هغه ځای کې مونږ څنګه کوو په چیش باندې کلیک کوو. مونږ کولی شو په سافټویر باندې مستقیم په اړوینو IDE باندې کلیک وکړو. نو د اړوینو IDE څنګه دی؟ دوه فارمونه دي. یو فارم چې دا مونږ ورته اړوینو کلاود ایډیټر وایو. صحیح ده چې هغه په انټرنیټ کې کېږي. نو بنا پر مشکلات چې مونږ په افغانستان کې لرو زموږ انټرنیټ هغومره ښه نه دی، قوي نه دی. نو مونږ څه کوو د اړوینو IDE هغه ورژن ډاونلوډ کوو کوم چې په کمپیوټر کې له مونږ سره پاتې کېږي. صحیح ده ترڅو کله چې مونږ انټرنیټ ونه لرو له هغه څخه استفاده وکړو. نو راځو هر هغه ورژن چې ستاسو د کمپیوټر سره څنګه وي کمپیټیبل وي. لیټیسټ ورژن چې دا IDE 2.33 ده. صحیح ده خو که چېرې کمپیوټر هم نشي کولی دا سپورټ کړي نو څنګه کوو د هغه څخه لاندې ورژن څنګه کوي انتخاب کوي. صحیح ده وروسته راځو د اړوینو دپاره نورې IDE ګانې هم شته لکه PLC IDE یا داسې نور IDE ګانې خو موږ فقط د خپل IDE سره کار ده. نو راځو موږ کوم ورژن ډاونلوډو زموږ د کمپیوټر دپاره اړوینو IDE 2.3.3 کوم چې د څنګه دی د وینډوز 10 او نیور. که چېرې تاسو وینډوز 10 لرئ او یا د هغه څخه بره وي لکه 10 پرو ده یا 11 پرو داسې نور وي نو د هغه د خطر او که د هغه څخه ښکته وي تاسو بیا هم څنګه کولی شئ هغه مخکې کوم چې ریلیز دي صحیح ده د نه مخکې ورژنې دي هغه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو راځو زموږ که په کمپیوټر کې وینډوز 11 ده نو څنګه کوو همدغه اپشن څنګه کوو ځان ته انتخابوو وینډوز 10 ان نیور 64 بایټ. صحیح ده 4 بایټه څنګه کوو انسټالو او څنګه کوو تر ډاونلوډه پورې ماته کېږي. نو کله چې ډاونلوډ سره وسو تر هغه به صبر وکړو تر څو چې ډاونلوډ شي. دومره ډېر نه ده 140 MB ده. صحیح ده خو لکه څنګه چې تاسو ګورئ 140 MB زما چې تقریبا 10 منټه نیسي. د هغه د خطره به زه دا ویډیو مخکې ویسم چې کله ډاونلوډ شو انسټال مرحلې ته به ولاړ شو. نو په دغه ځای کې زموږ اړوینو IDE څنګه سوه ډاونلوډ سوه. صحیح ده په EXE فایل کې ده. نو راځو په دا باندې کلیک کوو او موږ به هغلته د ډاونلوډ فولډر ته ویسي. صحیح ده د هغه څخه وروسته یې رن کوو. د رن کولو څخه یې وروسته څنګه کوو په اول اګري سویچ باندې کلیک کوو. که چېرې تاسو په دې مرحلې باندې پوهیږئ نو کولی شئ چې دا مرحله څنګه کوي اسکیپ کوي او مخکې ولاړ شئ. که نه پوهیږئ راځئ قدم په قدم مخکې سره ځو. صحیح ده وایي چې choose installation option. صحیح ده who should this application be installed for. دغه اپلیکیشن وایي څنګه ده د چا دپاره انسټالوئ. anyone who uses the computer یعنې که چېرې په یوه کمپیوټر کې موږ له یو څخه ډېر یوزرې ولرو د ټول لپاره IDE انسټاله شي. only for me. صحیح ده یا فقط زما دپاره. صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې هر یو آپشن انتخاب کړئ. زه په خپل کمپیوټر کې غواړم چې دا فقط زما دپاره زما په یوزر کې انسټال شي او نور یوزرونو ته ولاړ نه شي ځکه هغوی نه ده پکار. نو راځو نیکسټ باندې کلیک کوو. د هغه څخه وروسته ډیسټینیشن فولډر ده. صحیح ده چې موږ ته وایي د دغه اپلیکیشن ډیټا زموږ په C ډرایو کې یا په هر ځای کې چېرته کوم ډیټا چې ده هغه چېرته څنګه سي ذخیره سي. د هغه دپاره وګورئ که تاسو ته یې دلته لیکلی دی چې سپیس ریکوایرډ په دا معنا چې څومره باید حداقل اټلیست باید ته 499 MB ځای ولرئ چې د اپلیکیشن څنګه کې انسټال کړئ. که چېرې د دې څخه کم وي ته نسئ کولی چې د اپلیکیشن انسټال کړئ. او وروسته د هغه څخه یې لیکلی دی چې سپیس اویلیبل د هغه کوم سپیس ده چې موږ سره په کمپیوټر کې اویلیبل ده په اوس وخت کې. صحیح ده او بعد له ډیسټینیشن فولډر له انتخابولو څخه وروسته څنګه کوو په انسټال بټن باندې کلیک کوو. انسټال بټن چې وسو د هغه څخه وروسته څنګه کوو فقط همدغومره صبر کوو چې د انسټالیشن بار څنګه شي فول شي. کله چې انسټالیشن بار فول سو انسټالیشن زموږ خلاص سو نو موږ څه کوو زموږ IDE به زموږ په کمپیوټر باندې نصب شوي. صحیح ده هغه څخه وروسته موږ څنګه کولی شو استفاده
کوي. سو دغه څخه وروسته یو فاینل پیج راځي موږ ته وایي چې رن آردوینو IDE چک ته کچېره دا ایسته کې فقط فینش وایي IDE به اوپن نسی خو کچېره چک آن پرېږدئ او فینش وایي څنګه بسي IDE به موږ ته اوپن سي. نو موږ IDE څنګه اوپن کوو ځکه دا زموږ په کار دا لپاره موږ ډاونلوډ کړی ده. نو راځو مخکې ځو IDE ته صبر کوو چې اوپن سي ځکه اول ځل دی لوډ کېږي. صحیح ده. کچېره احیانا بیا هم تاسو ته وایم کچېره دغه ورژن تاسو په کمپیوټر کې نه اوپن کېږي یا دغه لوډینګ د حد نه زیات وي. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ چې پریویس ریلیسز ښکته ورژن ډاونلوډ کړئ ترڅو تاسو کمپیوټر سره څنګه وي کمپیټیبل وي او اسانه کار وکړي. کله چې هم زموږ IDE اوپن سي په هر کوډ کې مخکې له مخکې صحیح ده موږ د دې صفحې په سر وایډ سیټ اپ او وایډ لوب لرو چې دا به انشاءالله وروسته د کوډینګ چې کله شروع کړو د کوډینګ درسونو کې تشریح وشي چې وایډ سیټ اپ او وایډ لوب څه ته وایي. خو د هغه څخه مخکې باید موږ چې شی وکړو هر هغه بورډونه چې موږ کار ورسره کوو صحیح ده که مثلا اونور 3 ده ESP32 ده که ESP صحیح ده ET266X ده او که یا نور همداسې شیان دي نو د هغوی دپاره او د هغه څخه مخکې ځینې انډیکسونه دي او یا هم ځینې لایبرریانې دي چې هغه باید ډاونلوډ شي. صحیح ده. نو موږ د انټرنیټ سره باید وصل سو ترڅو هغه کمپیوټر ترڅو IDE کوم هغه ضروري شیان چې وي هغه څنګه کې د ځان لپاره مکمل کړي. نو موږ هغه ډاونلوډ ته صبر کوي که تاسو پام دلته وګورئ ډاونلوډینګ پیکیج دی صبر به وکړئ چې پیکیج خلاص شي هغه څخه وروسته څنګه کېږي. البته د IDE په دغه ځای کې لوپونه دي چې موږ ویلې چې وروسته باید تشریح کوو. وروسته د هغه څخه سلیکټ بورډ ده چې کله موږ بورډونه ډاونلوډ کړ د دې څخه موږ کولی شو بورډ سلیکټ کړو چې په کوم بورډ باندې مونږ کار کوو یا دغه کوډ چې دا کوم رقم بورډونو ته اپلوډ کوو چې دا مکمل انوایرمنټ باید تشریح شي د IDE چې مثلا بورډ له کوم ځای څخه سلیکټ کېږي یا په دې نورو ټاپونو کې موږ څه لرو. دا زموږ د آردوینو IDE په اړه چې څنګه له کومه ځایه ډاونلوډ کړو او څنګه استعمال کړو. په راتلونکي ویډیو کې به موږ انشاءالله الرحمن ستاسو په لومړنۍ پروژې باندې کار کوو. نو له موږ سره اوسئ چینل در سره سبسکرایب کړئ سوال پوښتنه غوښتنه لرئ په کمنټونو کې موږ ته پرېږدئ انشاءالله زر تر زره به ورته رسېدګي وشي. الله حافظ. خدای په امان.